پدی محرم کی یو تاریخ دی چاگی تا لسم تاریخ دا محرم وی او من پختانا دقشان چه هر زبان والا دی اغوی دی لسم تاریخ تا عاشوره وی اوس د دې عاشوري او د دې لسم تاریخ زمون په دین کې او په اسلام کې کم مقام دی او کومه مرتبه ده نو په دې راته مختصر شان خبره کوم او بیا راته دغه ورځې چې کوم د عاشوري د ورځ د دې مقام او مرتبه بیان دي ته موږ د پښتانه او د دین په دې کتابونو کې وته عاشوره وي عاشوره وته ولي وي تیمور جان نو بعض زمنګ د علما کوي وی عاشورا دا د عدد د لفظ ته دی او منګه پدې څنګه چې موږ وایو 1 2 3 4 5 شپږ واته یا په انګلیش کې وایو 1 2 3 4 5 او 7 او 6 او 8 وغیرہ دا قشان د عربی دا ګیتی دا ناغوی وی 1 2 3 4 5 6 7 او 8 او 9 او 10 نو زمونږ د علما وی دې ته د عاشوره د دې د وجه وی چې عاشوره مطلب د 10 د دې لسم ته وی نو دا د دې میاشتې لسم تاریخ دی د دې د وجه وته عاشوره وی دا نوم یې ځکه عاشوره نوم یې لسم او زمون بعض علما وی چې دی عاشوري ته د عاشوره د دې د وجه وی چې په دې لسم تاریخ چې کوم د دې میاشتې د لسم تاریخ دی الله رب العالمین مختلف پیغمبرانو ته صدیر عظیم او ډېر لوی کامیابی ورکړې وي 10 پیغمبران نو د دې د وجه وته عاشوره وي او دا خبره چا کړی دا تیمور جانا نو دا خبره ډېر لوی سړي کړی دا ډېر عظیم محدث کړی دا زمونږ د دین یو کتاب دی او دا علماء موږ ته په دې دوره حدیث کې وایي او دا کتاب ډېر لوی مقام دی ډېر لوی مرتبه ده چې موږ او تاسو وته بخاری شریف وایي دغه بخاری شریف د خپل نوم د دې دا نه دی د دې ډېرو بوزنوم دی ابل شان نوم دی هغه زموږ ته د استادان پر درس کې وایي تاسو ته نه وایم خیر دی نه پاغي تاسو راسه او هغه ډېرو بوزنوم دی او بس مختصر کړي وته خلک ته بخاری شریف وایي بس مشهور پدې دی عوام او خواص ټول پیژني چې عظیم محدث لیکلی دی امام بخاری او یو ډیر معتبر او الله ته قبول کړی شوی کتاب دی بهر کې دا کتاب متعلق څه خبره نه کوم یا چې دا کوم بخاری شریف دی نو دا موږ د استادان په دې دوره کې خای نو د بخاری مبارک الفاظ دی او حدیث دی نو دا غي بیا د احادیثو تشریع علماء کړی دا نو چې دا تشریع وکي او احادیث واضحه کی نو دغه تمن دا کوم علما چې دي تمن شارحین وایي شرح یې شو نو د بخاری شریف هم ډیر شارحین دي او ډیر لوی خلک دي ډیر لوی مقام لري ډیر لوی مرتبه لري هغه مرته ځنه چې د بخاری شریف څو څومره شارحین دي او کوم مقام لري او کومه مرتبه لري او خپل مقصدی خبره لراځي په دغه شارحینو کې یو شارح دی د بخاری چې دا غلم د علامه بدر الدین عینی رحمه الله او دا علماء دا طلباء د پیچي او په دې بخاری شریف یو شرح لیکلی د عمدۃ القاری وتوی بهترین شرح او دا حدیث ډیر کلی مزیدار وضاحت کړی دی علامه بدر الدین عینی رحمه الله هغه د طلباء او د علماء نه هغه د مقام او د مرتبه تاسو نو دغه علامه بدر الدین عینی رحمه الله د رسول الله مبارک د دې احادیث په
زیمن کې په دغه خپل عمدة القاری کې باقاعده دا خبره لیکلې ده چې الله رب العالمین په دې عاشوره کې 10 پیغمبرانو له مختلفه خوشاله ورکړي. نو د دې د وجه وته عاشوره وي. نو ما تاسو ته چې ګورې ډېره لویه حواله به ده. اگر زموږ بعض علما د دې خبرې قائل نه دي، خو بهر کې نه په قرآن کې راغلي او نه په حدیث کې یو تاریخي خبره ده او بعضې تاریخ خبرې ټکي دي او ډېر لویه سړي کړې ده. نو 10 پیغمبرانو له الله خوشاله ورکړي. څنګه خوشاله ورکړي؟ زه راته د هغې مختصر خبره، چونکې چې کوم زموږ موضوع ده بیا م هغې ته راولم. علامه بدرالدین عیني رحمهم الله وایي چې زموږ په دې ذهن کې او په دې سوچ کې خو څه بل څه او هغه دا دي تیمور جانه چې موږ وایو بې عاشورې له دا دومره لوی مقام او مرتبه چې ورکړې شوې ده، نو دا د دې د وجې ورکړې شوې ده چې په دې باندې یو عظیمه معرکه د اسلام شوې وه او په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خاندان نبوت 32 ګلونه چې په هغې کې سر تاج او د ټولو ګلونو هغه لوی ګل حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت مونته او د شهادت په هغې لوی مقام باندې الله فایز کړو. نو په دې 10 تاریخ دغه واقعه شوې وه. نو زمونږ د عامو خلکو بلکې د خواصو او د ډېرو خلکو ذهن کې دا دي چې د عاشورې ته د عاشورې دا مقام ورکړی شوی دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د وجه. حالانکه خبره داسې نه ده، خبره دا ده چې دا فضیلت اوس نه دی. الله وی دا ما چې کله نه دا کائنات پیدا کړی دی دا هغې وخت نه دا فضیلت دا د رسول الله مبارک د دغې مبارک ګلونو خپل خصوصیت و، خپل شان و، خپل مقام و، خپله مرتبه وه چې الله دا عظیمه ورځ د دوی دپاره مختص کړي. نور د دې دا فضیلت د حسنینو کریمینو مبارکینو د وجې نه دی، دا د مخکې نه را روان دی. نو علامه بدرالدین عیني لیکلي دي چې 10 پیغمبرانو له الله عجیبه خوشحالۍ په دې 10 په دې ورځ باندې ورکړي دي. لکه من جمله زه د هغې نه تاسو ته مختصر ویم. دا کائنات چې الله رب العالمین پیدا کړي دا ښکلې کائنات چې ته وینې، دا ځمکه، دا اسمان، دا اونې، دا بوټې، دا لمر، موږ یو کور جوړ کړو، یو کور. نو د هغې تاریخ ګوري چې په پلانکي تاریخ هم دا کور جوړ، پلانکي تاریخ باندې دا کور جوړ کړی دی. نو په هغې موږ تاریخ وګورو، هغه تاریخ یاد ساتي. دا ټول کائنات اولو کې کور باندې خو موږ دا لیکو وهابالله چې صاحب کور جوړ کړی دی، الله دې پکې د خوشحالو زندګي نو په هغې غټه کتبه لګولې ده، وي دا مې په دې تاریخ جوړ. دا موږ ټول کوو. دا تمام کائنات چې الله پاک جوړ کړی دی او پیدا کړی دی. نو علامه بدرالدین عیني په دغه خپله شرحه کې لیکلي دي، وایي الله رب العالمین چې دا کائنات پیدا کړو نو دی په 10 د عاشورې پیدا کړو. دا دومره لوی کائنات نو لومبي فضیلت پیدا دی. دویم نمبر بیا الله رب العالمین د دې کائنات د اوسېدو دپاره خلق پیدا کول. نو د خلقو د پیدا کولو دپاره یې لومبي حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ. نو دام په دې خپلو معلوماتو کې راوله چې الله رب العالمین حضرت آدم علیه السلام په کومه ورځ پیدا کړ، نو دام د عاشورې ورځ. بیا الله رب العالمین آدم علیه السلام جنت ته بوتله. نو چې جنت ته لاړه نو علامه بدرالدین عیني رحمهم الله لیکي وایي چې دخول د آدم علیه السلام جنت ته په کومه ورځ باندې وشو، دا هم د عاشورې ورځ. بیا آدم علیه السلام په جنت کې وخت تېرو او ژوند یې تېرو. آدم علیه السلام باندې یو امتحان راغی. الله ورته وی دي اونې ته به نه لنډېږي. آدم علیه السلام نه ایر شو، قرآن شریف کې دي فنسیه ولم نجد له عزما. آدم علیه السلام ایر شو، هغې اونې ته ورلنډ شو. چې اونې ته ورلنډ شو الله ورته کوزېږه اوسې. نو الله رب العالمین آدم علیه السلام د جنت نه کوز کړ.
نو چې په کومه ورځ د جنت نه کوزېده نو زمونږ د علما وایي دا د عاشورې لسم تاریخ. اوس ته به چې د جنت نه کوز شوې دا خو یو ډېر لوی سخت امتحان دی. دا خو خبره نه وه. جنت خو د خوشحالو ځای دی او چې ته چې کوز شوې نو دا یې دی ولې لسم تاریخ ورکړ. نو دا یاد ساته د آدم علیه السلام د جنت د کوزوالې دا خو ټیک ته په ظاهره باندې موږ ته ښه نه ښکاري، خو په باطن کې چې دې څومره لوی کمال وکړه او څومره لویه پیدا وکړه دا د تاریخ یو لویه حصه ده. خو نن آدم علیه السلام سجاده د جنت نه نور راکوز شوي دا دومره ښکلي خلک ورکړه. دا خو آدم علیه السلام د جنت نه راکوز شو، دنیا کې د دې خلکو او د دې کائنات تخلیق وشو او د دې مخلوق تخلیق وشو. نو آدم علیه السلام چې د جنت نه وی راکوزېده نو دا هم د لسم عشر تاریخ. بیا آدم علیه السلام الله رب العالمین لږ زور ورکړ چې ته ولې دې ونې ته لنډېږې. نو آدم علیه السلام الله ته جلاګانې شروع کړې. قرآن شریف کې د دې بیان دی. نو جللې 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 څومره وجلل ما ته وګورئ. علماو لیکلي دي چې څلورځمې شلې کالې الله ته وجلل توبه وستا. قرآن شریف کې دا توبه بیان دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله ته چې جلاګانې وکړې الله په رجوع د رحمت وکړه. وابونه جسه چې په آدم علیه السلام الله د عظیمه توبه قبول کړه د عاشورې. نو ګوره دا فضیلت د مخکې را روان دی. بیا د دې نه پس دویم نمبر وایي الله رب العالمین یو عظیم پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام چې آدم علیہ السلام نه پس راکوز شو دنیا ته راغی. دنیا کې وخت یې راو الله رب العالمین دې خپل جلاګانې وکړي. خدای ما اسمان ته وکړي. قرآن شریف کې دا غي بیان دی ورفعناه مکانا علیا. الله وی موږ اسمان ته وکړو چې په کوم ورځ حضرت ادریس علیہ السلام الله اسمان ته کېجو دام د عاشورې مبارک ورکړ. لوی مقام دی، لوی مرتبه دی. دا غي نه پس دریم پیغمبر وره الله رب العالمین بیا د آدم علیه السلام او د ادریس علیه السلام نه پس یو بل پیغمبر پیدا کړ چې دا غدو حضرت نوح علیه السلام. د نوح علیه السلام په زمانہ کې خلکو ګناهونه شروع کړل او خصوصا د شرک دا ګناه شروع کړ. نوح علیه السلام وتراغي نوح علیه السلام د خپل قوم ته دعوت او تبلیغ شروع. قرآن شریف کې دا غي بیان دی او په مختلفو صورتونو کې په مختلف انداز بیان دي. نوح علیہ السلام قوم تراغي وقال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. شپه او ورځ په پټه په ښکارا قوم یې څه چل کو؟ شرک یې کو، بوتان یې جوړ کړو ځان. نوح علیہ السلام ورته دعوت تبلیغ کو څومره وکړو. دی مرجانه په نص د قرآن باندې دا خبره ثابته ده چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته 900 کاله تبلیغ. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. 900 کاله په خلی یادی او په 900 کاله کې وابل چې څوره مسلمانان شو صرف 80 کس مسلمان. چې 80 کس مسلمانان شو نوح علیہ السلام الله ته یو ځل وجلل او په جلا کې یو دعا وکړه او هغه دعا په قرآن شریف کې ذکر ده. قرآن شریف کې څه وایي الله؟ یو ځل نوح علیہ السلام الله ته وایي چې قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. شپه او ورځ مې دې ته تبلیغ فلم يزدهم دعائي الا فرارا. سیوا د دې نه یو دونه چې دې زمانه ته نو یې څه چلو کوم الله وته یا الله ته پتا و وی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار. خدای په مقدس وکي د یو کافر قرم پرېږدي. وی ولی وی انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. خدایا ما چې دا کم تبلیغ په د دینه ما ته دا اندازو لګینا چې دوی کې د انسان بچیو د مسلمان بچی نه پیدا کیږي کافر به پیدا کیږي. بس خدای تبای کی بس الله رب العالمین قرآن شریف واقعات زماغه واقعا مقصد نه چې په بیا بیان کی. الله وتی کشته جوړ کړه پاس نمو په قرآن شریف کې الله وی دلان د نمو او یو عظیم طوفان شروع شو. شپږ میاشتې دا طوفانو او شپږ میاشتې حضرت نوح علیہ السلام په بیړۍ کې لګیاو
قومی اللہ رب العالمین تباہ و برباد کو او نوح علیہ السلام لا اللہ نجات ورکړه. ما ته وګورئ دا مو وایي چې دا نن کومه عظیمه ورځ په موږ باندې را روانه ده دا اسې داسې ورځ ده دا ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه لري. علامه بدرالدین عیني په دغه عمدة القاري کې لیکلي دي وایي چې دا عظیم طوفان او سیلاب راغی او الله رب العالمین د نوح علیه السلام دغه قوم میست او نابود کړ او الله رب العالمین نوح علیه السلام د دغه عظیم طوفان نه نجات ورکړ چې شپږ میاشتې پس د بیړۍ نه کوزیږي او دا عظیمه کامیابي الله رب العالمین ورکوي. نو دا عظیمه کامیابی دپاره ول الله ورځ د عاشورې منتخب دا د عاشورې په ورځ هغه الله دا کامیابي وایي. ما ګورې تاسو له حواله درکړه زمونږ د بخاري شریف عظیم شارح علامه بدرالدین عیني دا په خپل عمدة القاري نوح علیہ السلام له الله رب العالمین د عاشورې په 10 تاریخ باندې کامیابي ورکړه. هغې نه پس پیغمبران راتلل بل پیغمبر راغی مختلف وخت کې الله پیغمبران را لېږل. حضرت ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بیان هم په قرآن شریف کې په مختلفو صورتونو کې او ابراهیم علیه السلام الله اکبر داسې امتحانات چې الله رب العالمین وایي بله خبره زه نه کوم الله وایي الله چې ابراهیم علیه السلام باندې لوی تکالیف راغلي لوی امتحانات راغلي غټ امتحانات راغلي دي او په هغه امتحاناتو کې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام کامیاب کړ. په هغه غټو امتحاناتو کې یو امتحان دا راغی په نص د قرآن دا امتحان ثابت دی چې نمرود یو عظیم اور جوړ کړ او په هغه اور کې ابراهیم علیه السلام وغورځاوه. شپږ میاشتې دا اور بلو قرآن شریف کې د هغې بیان دی. غرغنډو اسمان سره خبرې کولې ابراهیم علیه السلام یې راوستل او پټالی کین او اور ته غورځاو چې اور ته وغورځاو په نص د قرآن دا خبره ثابته ده اور ته الله رب العالمین اور ته حکم وکړ وی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اے اور په ابراهیم علیه السلام یخشا او گلی گلزار بشه. اور دا اللہ رب العالمین حکم امن پا نص دا قرآن میں رتوی ثابت ادا اور پا ابراہیم علیہ السلام یخشو ابراہیم علیہ السلام باندې گلی گلزار شو. علامہ بدرالدین عینی رحمهم اللہ لکلی دی چه کلم رز باندې پا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ گلی گلزار قدام دا عاشورې ورځ لویه کامیابی درو اور خو ډېره لویه خبره ده موږ یو سکروټي ته ځان نشو ټینګولی او الله چې دا دومره لویه کامیابي حضرت ابراهیم علیه السلام له ورکوي نو الله رب العالمین ولا ورځ داسې منتخب کړه چې دنیا ته وښيي چې د دې ورځې د الله رب العالمین په جناب کې ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه د ابراهیم علیه السلام نه پس د هغه یو بچي و حضرت یعقوب علیه السلام قرآن شریف کې د هغه هم ډېر زیات بیان دی او بیا په یعقوب علیه السلام باندې سخت امتحان راغی. واقعا تاسو ته معلومه ده چې د هغه بچي یوسف علیه السلام خپل ورور راواغېست او کوهي ته وغورځاو د الله فیصلې بدلې وي الله د هغې کوهي نه راواغېست او د عرش په تخت باندې کېښود خو یعقوب علیه السلام ته تکلیف ورسېده او څومره تکلیف ورسېده نو په نص د قرآن باندې دا خبره ثابته ده چې دومره هغه خپل بچي پسې اوجول وایه قاري صاحب وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم د غم نه د سترګو نظر لاړ. یعقوب علیه السلام په سترګو نابینا څومره نابینا و بعض علماو 10 کاله لیکلي دي بعض شل او علامه ابن کثیر لیکلي دي 40 کاله په سترګو باندې نابینا و 40 کاله. د قرآن شریف دا واقعیا د زما مقصد هغه واقعیا کې نه دی د ورځې فضیلت کې یعقوب علیه السلام خپل بچي ولیږل او د هغې وخت ولې یوسف علیه السلام خپل کمیس ورته په نص د قرآن باندې ثابت ده چې دا زما بابا له یوسې او دا کمیس د هغه په سترګو باندې واچوئ دا هغې ځای نه کمیس را روانېږي په نص د قرآن ما تاسو ته دا خبره ثابته ده او چې کمیس راوړي د یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام څه وایي انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفنی یاره وی کو ما خبق نه ګړی کړه
زه د یوسف علیه السلام د کمیس بیل باسو پنځ د قرآن ثابت کمیس یې راوړ او د یعقوب علیه السلام په سترګې واچو دا په قرآن کې دی ګورینو دا زه سره ډایجسټر او د ناول خبره نه کوم چې په مخ باندې ولا کمیس واچو الله رب العالمین د یعقوب علیه السلام سترګې روښانه د څلوېښتو کالو نظر الله ختم کړ چې کوم د هغه د ړوندوالي د وجې راغلو او سترګې ړندې شوې وي د کمیس په وجه باندې الله هغه سترګې روښانه کړې دا په نص د قرآن ثابت نو علامه بدرالدین عیني رحمهم الله وی ورې تاسو ته مو وي چې دا زه صرف بیان کوم او تاسو اورئ دا امتحانات چې را باندې راشي بیا به راته پته ولګي دا دومره عظیم امتحان نه چې یعقوب علیه السلام الله اوست او سترګې الله روښانه کړې نو علامه بدرالدین عیني رحمهم الله وی چې په کوم ورځ د یعقوب علیه السلام سترګې الله بینا کړې دا د عاشورې مبارک په دغه ورځ ولا الله رب العالمین دا کامیابي ورکړه هغې نه پس نور پیغمبران راتلل حضرت ایوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په نسو کې راځي په نص د قرآن باندې د هغه بیان هم ثابت دی بیماری پې راغله او سخت بیماری پې راغله څه قسمه بیماری راغلې ده الله ته پته لګي خو بیمار شو حتی داسې بیمار شو چې ټول وجود یې ختم شو قرآن شریف کې د دې بیان دی او الله رب العالمین ته په جلا شو نو یو ځل یې الله ته دعا وکړه او دا دعا په قرآن شریف کې مذکوره ده او ذکر وی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین خدایا پاکا ما ته سخت تکلیف راغلی دی او د دې تکلیف ته وستون کې ستا نه علاوه بل ذات نشته خدای په ما باندې رحم وکړه څومره بیمار بعض علماء اتلس کاله لیکلي دي بعض لس کاله لیکلي بعض اته کاله لیکلي دي او عبدالله حاجي صاحب اته کاله په خولي یادي منګه تر ورځې چې بیماری کو تر ورځې بیماری نو بیا پکټ کې پراتی بیا ګډي وډي وایي اته کاله په خولي باندې یادي او دا په نص د قرآن باندې ثابت ده نو الله ته چې کله سوال وکړو فکشفنا عنها الله رب العالمین وی مونږ ته هغه تکلیف لرته قرآن شریف کې بیان دی آیاتونه زما د ذهن ندی ورکیوتی دي او الله رب العالمین یو چینه پیدا کړه قرآن شریف کې دي او دا چینه او به ولا په بدن راواچولي هغه د اتلسو یا د لسو یا د اتو کالو هغه بیماری چې خطرناک بیماری وا الله رب العالمین د یعقوب د ایوب علیه السلام وجود د صحت ورکړو او خدای پاک په قرآن شریف کې وی چې ما دا هغه وجود د هغې نه خشته جوړ کړه ټولې صحت یې ورکړه علما وایي چې په کوم ورځ ایوب علیه السلام له الله صحت ورکړو دا ښکلي وجود یې ورکړه دا د عاشورې یار لوی شان لري لوی مقام لري لویه مرتبه لري د هغې نه پس حضرت عیسی علیه السلام لوی امتحانات پرې راغلل دا نصاراو سره یې جګړې حتی اغوی رونی و په قرآن شریف کې د دې بیان دی او د وجولو یهودو اغوی کوشش وکړو او الله رب العالمین فیصله بدله وه الله حضرت عیسی علیه السلام راواغشتو او پورته اسمان ته وخیجو په شپږمه سپاره کې بیان دی او د هغوی په لاس کې یو ویښته رانغی زموږ دا علما وایي چې په کوم ورځ حضرت عیسی علیه السلام الله اسمان ته وخیجو دا هم د عاشورې ورځ دا خو خیر تاسو ته ماته د علامه بدرالدین عیني رحمهم الله حواله درکړه او دغه تاریخي خبرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه چې په دې ورځ کومه خبره ثابته ده هغه دا ده چې یو ډېر لوی عظیم پیغمبر تیر شوی دی چې د هغه نوم دی حضرت موسی علیه السلام او دا م یاد ساتئ زما د حافظانو ملګرو ته پته لګي چاته چې قرآن یاد دی په قرآن شریف کې د ټولو نه زیات واقعات د ټولو نه زیات ذکر دا د حضرت موسی علیه السلام او مختلف امتحانات پې راغلي دي مله زه بیا سوی ما د امتحان او ته بیا سوی الله وی وفتناک فتونا امتحان د پاسه امتحان امتحان د پاسه امتحان قرآن شریف کې ټول ذکر دی یقین د الله په ذاتو کا د موسی علیہ السلام دا واقعہ چراواله کنا او وی خدای پاک موسی علیہ السلام له الله لوی شان ورکړو لوی مقام ورکړو لوی مرتبه ورکړو
قدم په قدم دا غي امتحان او د چا سره مقابله وا الله اکبر د وخت هغه جابر د وخت هغه سخت کافر انسان چې د کفر او دغه به زو سویم په نص د قران باندې ثابت ده یو ځل موسی علیه السلام ته وی انا ربکم الاعلى ته ما ته دا رب مخه ته کې او ته د خپل رب خپل ځان سره والا انا ربکم الاعلى د ټول الوی رب سي دا ته فرعون نو فرعون سره ډېر مقابله کوي وفتناک فتونا امتحان در پاسه امتحان او ډېر سخت موسی علیه السلام برداشت یو ځل الله ته سوال وکړ خدایا پاک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب بعض خدایا پاک د مالم تباہ کی د حکومتم تباہ کی او سجان حکومت او مال تباہ کول خو خپل ځای باندې دي او بلې وسره ډېره یو سخته خبره وکړه موسی علیه السلام ری ولا چولې تپکړې ډېره نو سخته خبره سوکړه وی وشدد علی قلوبهم مالم ولا تباہ کی اولادم ولا تباہ کی حکومتم ولا تباہ کی خو څلورم نمبر راته دا سوال کوم چې وشدد علی قلوبهم دا زړه ولا سخته فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم چې د سره ایمان لري سخت خبره کړي د په خدای یقین دا ګوري رسول الله مبارک وي بس الله رب العالمین وتعالى زوس فرعون تباہ کو وي څه چلو وي دا چلو کا چې د خپل بني اسرائیل لیواله او زه د دریا کول زم په اړه باندې ځه شپږ لکه بني اسرائیل ځان سره را روان کړل او په دریاب باندې رااله چې کله دریاب ته ورسېدل الته فرعون ته پته ولګېد موسی علیه السلام خو لا سره د قوم وته د ملک بس دا ویځه لا 12 لکه فوج را روان دی خوا مخې ته دریاب دی شاته د فرعون فوج دی په دې منځ کې دی ګیر شو دا ګوره قرآن شریف کې بیان دی چې قرآن شریف کې الله رب العالمین دا بیان کوي وی خدایا اوس سوکم مخې ته دریاب رستو دشمن یا الله سوکم الله ته دوی وینا لمدرکون خدای دغه مون راوړو اوس چلو نو الله رب العالمین په قرآن شریف کې وی ووحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر وی موسی علیہ السلام ته جبرئیل ویل چې امسا دراله خدای په یو امسا د دې 12 لکو فوج مقابله الله وتعالى او سره کوي دا فیصله زمانه دا ستاسو د دنیا ظاهری احکامات نه دي دا زما فیصله دراواله امثال موسی علیہ السلام امثال راځي وی څه چل پیو کوم الکه په امثال خلک د دشمن نه ځان بچی نو دشمن پی وي الله وی دشمن به نه وي وی سبب پیو کوم وی ان ضرب بعصاک البحر وی ودا دریاب دی بس موسی علیہ السلام دریاب وو فانفلقا پادو جانا پنس دا قرآن خبر ثابت دا ان ادرے بعص فانفلقا دریاب اشلی دا فکان کل فرق کالطود العظیم اللہ پاکی دا غرون سلاری جوڑ موسیٰ علیہ السلام سو لاری جوڑ شو دولس لاری جوڑ شو او دولس قبیلی یو قبیلہ پا یو لار روانا دا اے دریاب اللہ پا منزشلو اسا جانا پر اداس دا ڈائجسٹ سند اللہ پا قرآن کیو او آغا دریاب چی غرون بکی غیبی اللہ رب العالمین دریاب وشلو موسیٰ علیہ السلام روان شو قوم وصری دی آگے وقت موسیٰ علیہ السلام ہوا تو دیکھوا چی فرعون قتل مس فرعون واپس روان شو خوچی دا دریاب منس ترال القرآن شریف کے اللہ رب العالمین بیان کی موسیٰ علیہ السلام اقوا دا دریاب نووا تو اللہ رب العالمین پہ دریاب را بند کو فرعون سرد دولس لاکو فوج اللہ کو سن بندی لو موسیٰ علیہ السلام قوت قرآن شریف کے چکر دا بیان کئی کنا اللہ نو دا بنی اسرائیلو تا بنی اسرائیلو کے خلقم نیکان خلقم پکیو بزرگانم پکیو علمام پکیو او بعضی پکی تیزل خلقو دیر یریدل نو اللہ رب العالمین اگر تیزلانو تا وی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی آغا وخیات کے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
یسومونکم سوء یذبحون ابناءکم وفي ذلكم بلاء وإذ فرقنا بكم البحر وایا وانجیناکم واغرقنا تاسو له نجات درکو او ستا چې کوم دشمنو واغرقنا غم غرق نو اصل خدای دې موږ او تاسو دشمنه نه وساتي امين وایي خدای دې موږ ټول د دشمنه نه وساتي او چې کله دا دشمن دې غرقيږي کنه او تو ته ګورې دا بیل خوان دا بیل مزه کوي نو الله بني اسرائیل ته وی زمان نعمتونه یو د آیات کې چې یو مې نجات درکو او دوی مې دا ته وکول چې دشمن تبا کېدو ته په خپل سترګو نو موسی علیہ السلام اخو وته خدای پاک هغه بني اسرائیل له نجات ورکړ دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث دی وی چې په کوم ورځ الله رب العالمین موسی علیہ السلام د ظالم فرعون نه نجات ورکړ دا شریف دا په دې ورځ د دې وجه به يهود په دې ورځ باندې روزنی ولا خبر راته هغه کوم دا په بخاری شریف کې موجود دی او دا نور واقعات تاسو سموي چې د بخاری شریف وی شارح داغه حواله مې درکړه نو بهر کې زماده خبره مقصد دا دی چې دغه لسم تاریخ د عاشوري د الله په جناب کې ډېر وی مقام دی ډېر لوی مرتبه لري مون خدا سے کل دی ما ته وګوره چې د دنیا په دې له العب او د دنیا په دې خرمستو کې دومره مصروف یو او دومره پکې ورګړ یو کنه چې د الله په ذات یقین وکړه د عاشوري ورځ په پرېدا او د قشن د مبارک ورځ پرېدا مستم زمنګه فرصت دي او دستم زمو فرصت دي نو موږ ته به دې څه پته ولګي دا ګوره ډېر وی مقام دی ډېر لوی مرتبه د رسول الله مبارک د احادیث دلال دي دا ورځ چې پتا باندې رااله دا د الله ډېر لوی غنیمت وګڼه دا الله ډېر لوی احسان وګڼه دغه ورځ الله رب العالمین په موږ او تاسو ان شاء الله راوستي نو په دې ورځ باندې بس کوو د شریعت مطابق په هغه کار کې چې کوم له شریعت دی شریعت موږ تسوی دا د دې د وجه راته وایم چې د بعضی فرقو خصوصا یو فرقه ده دا غي د وجه زمون په دې ذهن باندې نور عجیبه خبره هغه سوري شي حالان کې خبره دا څه نه ده خبره به هغه کې هغه عمل بکو چې کوم موږ ته الله د الله رسولو دین او شریعت دی عمل به هغه یو قبول عمل به هغه قبول چې کوم موږ ته الله او د الله رسولو دین او شریعت ویلي او کو دین او شریعت او الله او رسول نه ویلي دا عمل مردود دی مردود دا نه منظور دی نو هغه کارونه بکو چې کوم موږ ته شریعت ویلي اوس په دې ورځې متعلق موږ ته شریعت څه ویلي اگر چې زموږ خو تاسو ته وي چې دا دور د سوشل میډیا دی دا دور د میډیا دی زموږ ذهنونو ته خلکو نورې خبرې راچولي چې یاره دا شوري دا مقام د دې د وجې دی چې په دې ورځ حضرت حسین رضی الله تعالی عنه له الله د شهادت لوی مقام ورکړو بے شک دې کې شک نشته حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ډیر لوی مقام لري ډیر لوی مرتبه لري او مقام او مرتبه مله بس هغه نور ارس پرې چې رسول الله مبارک سوي دي اپ خپل دې لوی شان لري خدا خبره صرف ذهن یا سوچ کې کیده کنه چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک د وجود ټوټه د وجود ټوټه او د نبی علیہ السلام سره ډیر مینه محبت نو دې کې شک نشته چې د حضرت حسین رضی الله عنه شان دی لوی مقام دی خو زمونږ د ذهنونو کې او سوچ کې خلکو دا خبره راچوړې ده چې د عاشوري دا ورځ الله مبارک کړی دا د حضرت حسین د وجه بهشکه حضرت حسین د وجه خدا عاشوري مبارک دا ورځ چې کله نه الله د اسمان او زمکه پیدا کړی دا هغه وخت نه دی لوی مقام دی دا دی وخت نه دی لوی مرتبه دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شان دی چې الله ولا دا ورځ نور دا د مخینه نو زمونږ ذهنونو کې دا خبر راغلی دا چې بس د قدو پدی ومونږه ماتم کوو او تور جامي زمونږه دا خلک عام خلک هم پدی روز تور جامي داچي اچولی به تور جامي به واچي او د قشان ټیپونو له چټي ور کړی دا غانو له چټي ور کړی دا پدی روز غانې مورې
دا ټول خرافات دي ګانې مخکې حرامي دي په دې ورځو حرامي هر قسمه جامع هر وخت یې اچولی شي دا شي پکې نشته چې دا یاره غم ورځ دی او د غم ورځ دا په شریعت کې نشته صرف 3 ورځې دي چې یو انسان وفات شو د هغه په غم په راځي کې صرف 3 ورځې کېده او د یو ښځې خاوند مړ شو نو دغه ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې غم کوي نور په شریعت کې ماتمونه دا بالکل نشته نو زمونږ په ذهنونو باندې دغه خبره نن سوره ده زمونږ عام خلک هم دا دغه کړی دی نه په دې ورځونو کې واده کوي نه دنګ او ټکور هغه عاصم حرام دي خو دې ورځو کې بیا په یو اهتمام باندې کوي دا ټول خرافات دي د شریعت تر طرف ته صرف 2 خبرې ثابت دي دا نن سره دا خبره یو څه دا عاشورې په میاشت کې صرف 2 خبرې د رسول الله مبارک نه ثابت دي چې دا کول پکار نور د دین علاوه چې موږ او تاسو څه کوو دا ټول خرافات دا ټول د ځان نه خبرې دي او کوم شي چې د ځان نه خبره جوړه شوه رسول الله مبارک دا مردود ده بهر کې 2 خبرې کومې ثابت دي یو خبره دا ثابته ده رسول الله مبارک او اسی تاسو ته خبره کوم د دې عاشورې د ورځې رسول الله مبارک مقام بیان کړی دی مرتبه بیان کړی دی نو دی ولې د حضرت حسین د وجه رضی الله تعالی نه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ واقعیا خود رسول الله مبارک د مرګ نه پس څومره شوی نه پس 51 سال پس یو 50 کال پس شوی دا او رسول الله مبارک د دې د مخکې فضیلت بیانوي نو 2 کار او په دې کې صرف کوي 2 کار یو کار دا چې په دې ورځ باندې روزه نیول په دې نهم دسم تاریخ باندې روزه نیول او دا د رسول الله مبارک نه ثابت دي مختلف احادیثو کې د دې بیان راغلي دي لکه یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افضل الصيام بعد رمضان د روزي نه پس د رمضان نه پس چې الله ته محبوب ترين روزه ده او الله ته خوښه روزه ده او الله ولا په دې روزي باندې لوی مرتبه ورکي ثواب ورکي نغه څه شي دي شهر الله الحرام هغه د الله میاشت کومه ده چې هغه د محرم د قلسم تاریخ د دې روزه الله ته ډیره محبوبه ده د رمضان د روزو نه پس یرونو د رمضان د روزو نه پس نورم ډیر روزي دي چې دغه ثوابونه ډیر دي لکه ایام بیض دغه د سورلسمه پنځل دیارلسمه سورلسمه پنځلسمه د دې روزي ډیر لوی ثواب دي چې ورکوټ اختر تیر شي هغه پسې بیا شپږ روزي دا غیر ډیر لوی ثواب دي د قشان د عرفي د روزي ډیر لوی ثواب دي او رسول الله مبارک وایي چې د رمضان نه پس د نفلي روزي چې د الله په جناب کې د کمی نفلي روزي ثواب هغه د عاشورې د روزي نو یو روزه پکې ثابت ده دیم نمبر رسول الله مبارک اسد اواز ګرمي د قوای روي رسول الله مبارک وي چې چا د عاشورې روزونی ولا نو زدا الله نه دا امید ساتم مسلم شریف کې حدیث دی چې د یو روزي د برکت ما ته متوجي شي د یو روزي د برکت چې تا دا یو روزونی ولا زدا الله نه دا امید ساتم چې ستا د یو کال والو ګناهونه به الله ما دا یو روزي د برکت او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ وی چا چې د دقیق نسم تاریخ روزونی ولا دا الله له د امید ساتم چې د یو روزي د برکت به الله ستاسو په عمل نامه کې د یو میاش د روزو ثواب دا ټول په حدیثو کې راغلي نو یو عمل پکې دا دی چې روزه پکې نیول روزه پکې نیسه روزه په کومه طریقه نیسه نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو با د عاشورې یو روزه نیوله چې کله مدینه منورې ته راغی نو رسول الله مبارک چوکته نو مدینه منوره کې مختلف قومونو باغی کې يهود نو يهودم دا روزه نیوله نو رسول الله مبارک تاسو کوي دا يهود ولې روزه نیسي وې دا د دې وجه نسی چې دوی وی په دې ورځ باندې الله رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام لا د فرعون نه نجات ورکړ رسول الله مبارک به بالکل کېږي وې موږ د دې يهودو نه زیات موسی علیہ السلام ته تاسو روزه نیسئ تاسو په دې روزه نیسئ خو یو کار وو دا خبره ډیره د غور نه وای ډیره د فکر ده و يهود په دې روزه نیسئ تاسو نیسئ او دا د رسول الله مبارک د وفات ته یو کال مخکې دا خبره کوي
خو یهودو سره په دې روژه کې مشابهت مه کوئ. دوی یو روژه نیسي، یره وي که زه آینده کال جمدې وم که نه نو موږ به دا روژه بیا دوه کوو، یا به نهمه لسمه نیسو او یا به لسمه یولسمه نیسو، ځکه موږ به د یهودو سره مشابهت نه کوو. هسې تاسو سوچ او فکر کوئ، ګورې دا ډېره د غور او د فکر خبره ده. رسول الله مبارک د دین په کار کې د یهودو سره مشابهت نه غواړي. اسجانه دا ګورې باقاعده په احادیثو کې ثابت ده، په مسلم شریف کې حدیث دی، دا علما ناست دي مستند احادیثو کې دا راغلي چې رسول الله مبارک وی لئن بقیت کو خدای پاک مال جون راکا نو زبا اند دو کال دو ورځې روزه نیسم، یا نه حمل سما یا لسما یول. ولی د یهودو سره موږ د دین په کار کې مشابهت. نن موږ مسلمانان روان او مسلمانان د سوچو کې چې موږ د یهودو د دین کار پرېږده چې د دنیا په کارونو کې موږ د یهودو څومره مشابهت شو. هر سړی د خپل سوچو، زمون کپڑا وګوره، زمون جامه وګوره، زمون لباس وګوره، زمون خوراک وګوره، زمون سکاک وګوره، زمون شکل وګوره، والله العظیم ټول موږ د یهودو په لګ روان. رسول الله مبارک وسره د دین په کار کې یو شان والي لکې، موږ وسره د دنیا او د ګناه په کار کې یو شان والي. دا زمون د پاره لوی د بدبختۍ و، دا زمون د پاره لوی د بدقسمتۍ ده. نو دې کې خیال کوئ. نو رسول الله مبارک چې دا دوه ورځې یاد کړې دا دیو چې دوی سره موږ مشابهت نه یو په دې کې روژه د رسول الله مبارک ثابت، او دویم نمبر په دې لسم تاریخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق، اگر چې دا حدیث زموږ علما ضعیف ګڼي خو زموږ مولانا تقی عثماني صاحب وایي د فضایل او باب ضعیف حدیث هم دا معتبر. هغه څه وایي؟ هغه دا وایي دویم نمبر چې من وسع علی عیاله فی نفقة یوم عاشورا، وی کم کس چې د عاشورې په ورځ په خپلو بچو باندې فراخ روزي وخوړه، فراخ خوراک یې پرې وکړه په خپلو بچو، نو تا په خپلو بچو باندې فراخ رزق وخوړه. فراخ رزق څه مطلب؟ چې د هغوی کومه کانا، کم ډش، کم خوراک خوښي او تا بچو له هغه راوړو چې پرېمانه یې وکړلې ډېر یې وکړلې، نو تا په خپلو بچو باندې په دې ورځ پرېمانه خوراک وکړه، فایده به یې څه وي؟ دا فایده یې وورې دا ډېره اعلی ده او ډېره بهترینه ده او ډېره فایدهمنده ده. خوراک دې په خپلو بچو وکړو خو د هغې فایده به دا چې وسع الله علیه سائر سنته، او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم د دې بچو د خوراک د وجې به الله ستا ټول کال فراخ رزق بدل. فراخ رزق څه مطلب؟ دومره بدل کړي چې ته به وایې خدایه بس چې نور زما نه دی په دې. او زمونږ د دې دین یو ډېر لوی محدث دی سفیان ثوری رحمهم الله، د علماو ته پته لګي، لوی محدث دی، لوی عالم دی. هغه وایي د رسول الله مبارک په احادیثو تجربې نه دي پته او نه پې موږ تجربې کوو، خو زه راته دا د خپل هغه عین الیقین خبره کوم چې ما کله په خپلو بچو باندې په دې ورځ باندې خوراک کړی دی، الله هغه کال په ما باندې فراخ رزق راکړی. جربنا وي ما پې تجربې کړي. یاره دا تجربه به تاسو وکړئ، حلال رزق فراخه د خپلو بچو له راوړئ، ټول کال به راباندې الله رب العالمین دومره پراخه کړي چې ستاسو په تصور کې به نه راځي. دغه دوه کارونه د رسول الله مبارک نه ثابت دي او د دې نه علاوه چې نور څومره دي دا ټول خرافات، دا ټول موږ د ځان نه جوړ کړي. نو د ځان نه به د دې باره کې دغه نه کوئ، بلکې هغه اعمال به کوئ چې کوم موږ ته د حدیثو نه ثابت. او دا ماتمونه دا سخت ذهن کې یو خبره کېنوي، دا په اسلام کې بالکل نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره لویه نمونه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، هغه زمونږ دپاره سمپل دی چې هغه څه کړي هغه به ګورئ. دا خبره په خپل ځای ډېر لوی مقام لري چې د حسنینو مبارکینو شهادت خو ډېر لوی مقام لري، ډېر لوی مرتبه لري. خو موږ په شهادتونو باندې ماتمې کوو، نو د رسول الله مبارک د دور نه راواله تر د نن ورځې پورې خو یو ورځ هم داسې نشته چې په شهادتونو کې نه راځي. او بیا رسول الله مبارک وګورئ، د هغه زندګي به وګورئ. په احد کې ما ته وګورئ، ما د اخرې خبره کوم ګرمي ده، ما نن به په وخت زه بس کوم،
په احد کې د رسول الله مبارک یو تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید او ډیر په بې دردۍ شهید یره دومره په بې دردۍ شهید شوی دی چې هغه منظر خو مونږ لیدلی نه دی، خو د رسول الله مبارک ته دی خبرو نه او د دې اقوالو نه ثابتېږي چې رسول الله مبارک ته ډېر لوی غم ورسېد. حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شو. نو شهید خدا وي چې بس خبره راله مری کټ شوه توره باندې ولګېدې. نه حمزه رضی الله تعالی عنه سره دا شی نه دی شوی. سر ته کټ شو، غوږونه ته کټ شو، سترګې ترې ووتې، لاسونه کټ شو، پې کټ شو. دا وجود مبارک په دې میدان کې سروالې رسول الله مبارک چې راغی. تاسو د الله په ذات یقین کې دا حدیث چې کله ما په مشکات کې د حضرت شیخ صاحب نوی ما ته نه یاد وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خبر شو. او دا د حدیثو الفاظ دي. ابو داود شریف کې دا حدیث شته چې زما د دې کاکاجي د وجود دا ټوټې په دې ځمکه باندې دقه شان دي پرتې او مارغان یو چرکی. دا د حدیثو الفاظ دي. او د قیامت په ورځ الله ما ته وایي چې دا الله رسول زما رسوله تا زما د دین لپاره څه کړي، زه به ته د خپل کاکاجي لا وجود کړم. دومره رسول الله مبارک خفه شو. او دم په حدیثو کې باقاعده تیمور جان مشکات کې براغلی یا برته راځي چې رسول الله مبارک باندې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې او یا ځله خفه شو. او بیا څنګه دا د قرآن آیات دی چې زما دې تر سره چا دا عمل کړی دی زما د کافرانو به او یو کسانو سره دا عمل. دومره رسول الله مبارک هغه خفګان نه ته یاد و. قرآن شریف کې بیا الله آیات هم نازل کړ چې کو ته بدل علی نو هغه شان بدل باندې چې څنګه تاسو شوی او کو صبر دی کو الله پر لوی مقام درکړي. نو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ وجود مبارک او داغه صالحه ډیره لوی و. او ما ته وګوره خبره مقصد دی دا دی چې د وحد جهاد کله شوی تیموره سندو هجره کې شوی دی یا سنتین کې شوی دی. دا غین علاوه وکاله رسول الله مبارک جون تیر کړی دی او رسول الله مبارک ماتم نه دی کړ چې را کال راغ او سورې جامې واچو ځانو وقو دا چلو کا دا په دین کې د دې اس حیثیت نشتا. من ته چې دین او شریعت ته مو بداګي مطابق نو زما عزت مند ورونو د عاشوري متعلق دا وره چې کوم دا 1447 کې دا محرم راغلی زمونږ د عاشوري ورځ دا د اتوار ورځ نو یا د خالی اتوار یا د اتوار او د ګل صرف وجود او دویم نمبر کوته وی چې زری پکې خیرات کوم نو په خپل بچو باندې فراغ خیرات یا د اتوار ورځ یا د اتوار په شپه باندې یو کا کلی بهترین فراغ ولا نو پیدا به ته په دې خپل سترګو باندې ویني چې الله بستا ټول کال رزق فراغ. زمونږ د علماء په مطابق د اتوار ورځ زمونږه چې دا کوم 1447 هجری ده دا غي د اتوار ورځ په پاکستان کې دا د عاشوري ورځ نو په دا کې صرف دا قدر او نور اس قسمه خبرې په شریعت کې او په دین کې زمونږ دینه ثابت نشته. یو روزه یو په خپل اهل او عیال باندې بهترین فراغ نو دا ډیر عظیم او مبارک ورځ ده. د بعض علماء په نسبت باندې او د حدیثو د شارحین مطابق د دې ورځ یو شان دا وره چې الله به قیامت راوړي. نو قیامت دا خو خیر په مشکات مبارک کې حدیث دی چې دا به د جمعې ورځ دا خو باقاعده حدیث کې شته او د ساح دا وخت دی. د ساح دا وخت کله چې د انور رو د یو وجه په مشکات مبارک کې دی مرجان یا حدیث تاسو ته دی یا دغه وی چې کله هر ورځ د جمعې ورځ شي نو چې دا څومره زلاور دي ټول سترګې د اسمان ته نیولي چې قیامت به د جمعې په ورځ راځي او په دې وخت کې برابر نو چې د انور رو کېږي او خور شي د دوی غزرونه په خلاص. نو بعض علما وایي چې قیامت به د جمعې په ورځ د ساح په وخت کې او بعض علما وایي چې دا په 15 تاریخ دا محرم باندې راځي 15 تاریخ. اوس سن به کوم وي نو هغه الله ته پته لګي قل انما علمها عند الله دا قیامت پته الله ته. نو دا ورځ عظیم او مبارک ورځ ده او دا د ماتمونو ورځ ده دا د خفګانونو ورځ نه ده دا د جلاګانو د وحلو ورځ نه ده چې خلک د ځان وکړي. دا سراسر ګناه ده سخت ګناه ده چې څوک من ضرب الحدود وشق الجيوب څوک ځان وکړي او دا لمن شلی او ګریوانونه شلی رسول الله وی لیس منا ګل دا زمونږ نه ده.
نو نه پکې وال شته نه پکې ټکول شته چې څه د شریعت مطابق دی د هغې مطابق دقه شی وکړه او د الله رب العالمین په در کې د خپلو ګناهونو معافي سوال هر وخت یې کوه دا یو ورځ ده نو په دې ورځ الله ته ځان زیات نږدې کا چې الله رب العالمین د دې ورځې کوم فیضات او برکات دي الله دې هغه فیضات برکات موږ او تاسو ته رانصیب نو انشاءالله د خالی اتوار یا د اتوار او د ګل روژو نیسئ او په خپلو اهلو عیالو باندې خوراک کوئ نو د اتوار په شپه یا د اتوار په ورځ ټولې بهترین او اعلی خوراک وکړئ الله دې دغه ورځ چې د هغې څه فیضات او برکات دي الله دې موږ او تاسو ته رانصیب کړي درود شریف ووایئ دا بیماران دي د جمال زمونږ ناظر جمال صاحب زمونږ ملګری دی والد صاحب یا بیمار دی او الله رب العالمین دې ورله صحت او عافیت او دا عمران ټبر بیمار دی زمونږ د دې کلي دي الله دې هغوی له صحت او عافیت او دا مردگان شوي زمونږ د دې جومات شاګل علیه نوم دی ډېر ښه مونځګزار انسان دی د هغه ټبر وفات شوی دی الله رب العالمین دې د هغې مغفرت وکړي بل اکرام منشي دی زمونږ دلته د هغوی والده وفات شوې ده او زمونږ د جومات خادم دی او زمونږ ډېر زیات خدمت کوي ظهیر الله لالا د هغوی خواښې وه الله یې د هغې مغفرت وکړي درویش استاد زمونږ د دې کلي سړی دی ورور یې وفات شو الله دې مغفرت وکړي او عمران زمونږ د دې جومات خوا کې کور دی دلته عمران صاحب هغه بل ورځ وفات شوی دی لویه حادثه په هغوی په هغې کور باندې راغلې ده الله یې د هغه مغفرت وکړي څومره چې مردګان زمونږ او ستاسو وفات شوي الله یې د ټولو مغفرت وکړي دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي د دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي دا څومره مردګان نومونه چې ما واخیستل الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي او د عاشورې چې کوم فیضات برکات انوارات دي الله موږ ټولو ته را نصیب کړي او کوم چې د شریعت مطابق کارونه دي الله دې د هغې کارونه موږ دا کولو توفیق را نصیب کړي الله دې د خرافاتونه او دا بدعات او رسوماتونه الله موږ ټول ساتي الله دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي څوک جامع مسجد حلیم آباد ته راغلي دي الله دې هر قدم پته نیکۍ کوي زموږ بعضې ملګري دي د سوات ته راغلي دي او ډېر موږ سره مینه محبت ساتي بعضې بیماران دي بعضې پکې څه حاجتونه دي او د بعضې څه ضرورتونه دي ټولو ته دعا وکړئ چې الله د ټولو دا قدمونه په دغه نیکۍ کې واچوي څوک موږ سره مینه محبت ساتي د جومات سره ساتي د علماو سره ساتي الله ولې د دواړو جهانو خیر ورکړي او څومره مېلمانه دي جومات ته راځي هر یو قدم یې په دغه نیکۍ کې واچوي د دواړو جهانو خیر الله زموږ نصیب کړي او دا څومره مردګان دي چې دا مونږ مې واخیستل الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي الله یې د ټولو قبرونه جنت د باغچونه باغچونه دي څومره بې اولاد دي الله دې ولې نیکمل اولاد ورکړي او د چا اولادونه دي الله دې ورته دا نیکان عالمان صالحان وکړي او الله دې موږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي او د دواړو جهانو خیر دې الله نصیب کړي برحمتک یا رحمن